د بلخ د احصایې او معلوماتو ریاست د 1403 هجري لمریز کال په اوږدو کې نږدې 1,22,000 برېښنایي پېژندپاڼې ویشلې دي. د یادې ادارې رئیس د دغه مطلب په بیانولو سره زیاته کړه چې تېر کال د برېښنایي پېژندپاڼو د ویشلو سربیره دوی نږدې 40,000 کاغذي پېژندپاڼې هم هیوادوالو ته ورکړي دي. په 1403 کال کې موږ 1,01,894 برقي تذکرې ویشلې دي او 19,840 مو کاغذي ویشلې دي. نوموړي دغه راز وویل چې د مزار شریف په څو مرکزونو کې د برېښنایي او کاغذي پېژندپاڼو د ویش پروسه په نورماله ډول روانه ده او په بلخ ولایت کې هره ورځ په منځني ډول له 700 څخه تر 900 پورې کسان بایومټریک کیږي. هغه همداراز په دې ولایت کې د اسان خدمت څانګې له فعالیدو څخه هم خبر ورکړ. اسان خدمت خو ډیر خدمات لري، اوس بعضې بخشونه یې فعاله دي، بعضې بخشونه یې نه دي فعاله. نو اوس فلحال د خلکو په تذکره کې کوم مشکلات دي هغه ټول دلته حل کیږي. یو 10 دانې زنانه کارمندانې لري او یو 20 نارینه کارمندان لري او مراجعین له حد نه زیات لرو او د ټولو خلکو انشاءالله مشکلات حل کیږي. اصلاحي خدمات او عاجل تذکرې او تخلص بدلیدل، داسې په تذکره کې کوم مشکلات راغلي نو هغه دلته حل کوي. مخکې خلک دل کابل ته، اوس دلته په داخل د ولایت کې حل کیږي مشکلات. ورته مهال د دې ادارې د اسان خدمت څانګې ته مراجعه کوونکي دغلته له کاري بهیر څخه ستاینه کوي او زیاتوي چې د دې مرکز په فعالېدو سره نور اړتیا نشته چې څوک دې کابل ته لاړ شي، بلکې ټولې ستونزې په همدې مرکز کې حل کیدی شي. تقریبا یک مدت کم میشه که اینجا آمدیم. در میاسد خدمت از یا بسیار زیاد تشکر میکنیم. کلی برنامه یکسان است بدون کدام واسطه و وسیله، هر کس به نوبت خاص، هر کس به نوبه خود میاد تذکره خود اخذ میکنه و میره. قبلا که آسان خدمت فعال نبود مراجعین ما میرفتیم کابل مشکلات خود حل میکردیم. فعلا ما میتونیم در اینجا مشکلات خود حل کنیم. د بلخ ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست اوس مهال د تذکرو د ویش په برخه کې د مزار شریف ښار سربیره په ټولو ولسوالیو کې فعاله څانګې لري.